د سیاسو اسکار برته خو چې داخله روزمره زندګۍ کې د سره د تاسو وګرځوي په دې باندې عملو کې الله رب العزت د سره دغه فائدې او دغه کوم چې فضیلت دی او دغه چې کوم برکات او سکنات دی دغه به ان شاء الله د عوامو مویني نو اسکار دی 314 پیری درود شریف صلی الله علیه وسلم یا کوم تاسو وګد ویل شي وګد درود وای او آسان وای نو دا صلی الله علیه وسلم وای او 314 پیری استغفار ان شاء الله تاسو چې څومره دي برکتونه به ان شاء الله ان قریب تاسو ویني په خپل سترګو باندې الله به تاسو پریشانی ختم کړي مصیبتونه به الله ختم کړي تاسو به الله سکون درکړي سکون قلبي به الله نصیب کړي او تاسو نور یې سره څه قسمه پریشانی وي او سره الله رب عزت به ختم کړي ځکه د حدیث کې راځي چې نبی اسلام امام یو پر درود شریف وای الله رب عزت داغه په بدله کې داغه یو درود شریف په بدله کې الله رب عزت داغه په عمل نامه کې لسو درود ویل ثواب لګي یو خو بدای سره چې الله رب عزت په دغه رحم وکي بل دویم استغفار سره الله رب عزت تاسو مال جان بچو کې په عمر کې بهر څه کې الله برکت واچي او تاسو ګناهونه به الله معاف کړي نو آسان اذکار دی د ورځې 313 پیری درود شریف او 313 پیری سره استغفار نو دا سره خواره کې بخپل معاملو کې بل مسلمان ته ورسوي او دا کوي ویډیو په غشي نو دا سره خپل مرګور سره لازمي شیر کې چې دی خیر نور ته ورسي تاسو د وجه نه الله رب عزت بل مسلمان ته خیر ورسي او هغه په دې باندې عمل کې تاسو هم الله جزای خیر درکړي جزاک الله خیر د سیاسو اسکار برته خو چې داخله روزمره زندګۍ کې د سره د تاسو وګرځوي فائدې او داغه کوم چې فضیلت دی او داغه چې کوم برکات او سکنات دی داغه به ان شاء الله د عوامو مویني نو اسکار دی 314 پیری درود شریف صلی الله علیه وسلم یا کوم تاسو وګد ویل شي وګد درود وای او آسان وای نو دا صلی الله علیه وسلم وای او 314 پیری استغفار ان شاء الله تاسو چې څومره دي برکتونه به ان شاء الله ان قریب تاسو ویني په خپل سترګو باندې الله به تاسو پریشانی ختم کړي مصیبتونه به الله ختم کړي تاسو به الله سکون درکړي سکون قلبي به الله نصیب کړي او تاسو نور یې سره څه قسمه پریشانی وي او سره الله رب عزت به ختم کړي ځکه د حدیث کې راځي چې نبی اسلام امام یو پر درود شریف وای الله رب عزت داغه په بدله کې داغه یو درود شریف په بدله کې الله رب عزت داغه په عمل نامه کې لسو درود ویل ثواب لګي یو خو بدای سره چې الله رب عزت په دغه رحم وکي بل دویم استغفار سره الله رب عزت تاسو مال جان بچو کې په عمر کې بهر څه کې الله برکت واچي او تاسو ګناهونه به الله معاف کړي نو آسان اذکار دی د ورځې 313 پیری درود شریف او 313 پیری سره استغفار نو دا سره خواره کې بخپل معاملو کې بل مسلمان ته ورسوي او دا کوي ویډیو په غشي نو دا سره خپل مرګور سره لازمي شیر کې چې دی خیر نور ته ورسي تاسو د وجه نه الله رب عزت بل مسلمان ته خیر ورسي او هغه په دې باندې عمل کې تاسو هم الله جزای خیر درکړي جزاک الله خیر